ده خبر نه یم چې څه شوي او درد ده نن خو ډېره ګزاره کوې. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته د پښتون یو تاریخي ځای ته راغلی یو چې یادېږي په پېښور کې یو موږ سره ډېر ګران محترم ملګری ښاغلی صابر افریدی دی چې د هېڅ تعریف محتاجه نه دی. نو بالا مینوال لري نو اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. نو په پروګرام کې صابر صاحب درته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه تاسو ټول نواله د کوم چې روغلو دومره تکلیف مو وکړو لرې زوی نه روغلو تاسو یې اسمان ستوري چې کومه پاڼه ده ډېره زیاته مننه چې موږ له کې وخت راکړو. ډېره مننه ته هم کوم چې موږ له د تنګ وخت کې وخت وویستلو. ملګرو مینوالو کتونکو د صابر صاحب نه به کلامونه هم اورو څه تپوسونه به ترې هم کوو. صابر صاحب د ټول نه وړاندې خو زموږ د پاڼې د مینوالو سره خپل ځان معرفي کړه. مو صابر افریدي نوماد او دا وخت په کوهاټ روډ باندې پاتې کېږو نو بوړې سره تعلق ساتو خیبر. ډېره مننه په شروع کې چې موږ د ملګرو سره کلام شریک کړو ډېر خوند مننه. یو دوه شعرونه ورته مخکې وایم غزل نه چې ځان مې هم برباد کړلو خدای مې هم برباد کړو چې چا برباد غوښتم هغه سړی مې هم برباد کړو. ډېر ښکلی مننه. او منزل ته به په تللو کې د سره هم تېرېږي منزل ته به په تللو کې د سره هم تېرېږي ارمان مې که پوره شو خو زړګی مې هم برباد کړو. مننه. او غزل مطلب چې غزلو باندې مړیو په سندرو باندې مړیو غزلو باندې مړیو په سندرو باندې مړیو د امن مقتدیان یو په شکرو باندې مړیو. مننه. او د ځینې خلکو نه په سنګ درومو ملنګه د ځینې خلکو په خبرو باندې مړیو. مننه. د ځینې خلکو نه په سنګ درومو ملنګه د ځینې خلکو په خبرو باندې مړیو. او ښه پوهه یو چې لوبې مو کوي په خوارو زړونو ښه پوهه یو چې لوبې مو کوي په خوارو زړونو خو بیا هم د دې وخت په سترګورو باندې مړیو. مننه. او د ژوند د هرې لارې خبر کړلو سالاره د ژوند د هرې لارې خبر کړلو سالاره تیندک سره بیدار شو په ډغرو باندې مړیو. او صابره چې وطن د پاره تیر شول د سرونو صابره چې وطن د پاره تیر شول د سرونو صابره موږ په هغه بختورو باندې مړیو. اوله کتونکو تاسو به ته خوند اخیستی. صابر صاحب ډېر الله خوندور کلام ویلو. صابر صاحب په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. یعنې استاد یې څوک دی کتاب باره کې د څه خیال دی او د کوم وخت نه شاعري کوي؟ مو استاد تلاش افریدی صاحب دی زه نه خپل اصلاح کوم غزلو شعرونو او دا نه علاوه کتاب خبره مو کړه. کتاب خو موږ دومره فعل حال معیار لیکل نه کوو نه کتاب له رسېدلي یو لیکل مو ډېر کړي دي خو کتاب له مو هېڅ اراده نشته دی. شاعرۍ پوښتنه مو وکړه تقریبا چې 5 کوله 2015 نه کوو لیکل مو شروع کړي دي خو اسلام چې کومه شروع کړې ده هغه 2013 نه مې تقریبا چې تر هغې پورې مو استوز نه و لیکل به مې کول خو اصلاح کول به مې نه. ډېره مننه صابر صاحب موږ د مینوالو سره دی که یو بل کلام شریک کړو نو ډېر خوند وي. بل کلام دی چې د ښکلاګانو ته د پام د مشره د ښکلاګانو ته د پام د مشره او دلته کې حسن څومره عام دی مشره. مننه. او دلته بدنام سړی د کار سړی دی دلته د کار سړی بدنام دی مشره. مننه. دلته بدنام سړی د کار سړی دی او دلته د کار سړی بدنام دی مشره. او هر څوک په زړه کې ورته ځای ورکوي هر څوک په زړه کې ورته ځای ورکوي د شاعر څومره لوړ مقام دی مشره. مننه. چې هر څوک په زړه کې ورته ځای ورکوي د شاعر څومره لوړ مقام دی مشره. او په دې پې مخې څه الزام دی مشره دا خو زما د زړه امام دی مشره. مننه. په دې پې مخې څه الزام دی مشره دا خو زما د زړه امام دی مشره. اوس هم د بل په اشارو روان یې اوس هم د بل په اشارو روان یې ذهن د هغسې غلام دی مشره. او چې بریالی شوې بیا مې ونه لیدې چې بریالی شوې بیا مې ونه لیدې ستا سیاست ته مې سلام دی مشره. مننه. او هسې سینګار به یو رواج وي د وخت هسې سنگار به یو رواج وي د وخت ګنې نو حد خو پرې تمام دی مشره. مننه. چې هسې سنگار به یو رواج وي د وخت ګنې نو حد خو پرې تمام دی مشره. او افسوس د څو پیسو دپاره په غیر خرڅ کړی د خپل کام دی مشره. مننه. او بیا غرې ونیولې ګوټ کې ناست صابر بیا غرې ونیولې ګوټ کې ناست صابر پردی وطن دی او ماښام دی مشره.
ډیره مننه ډیر خوندور کلام و صابر صاحب د پښتو خو ډیر صنفونه دي ته په کم صنف کې کور کړی تر دې دمه دې څومره کار کړی ما خو غزل مې ډېر لیکلي دي که نه او نظم مې یو د شمور نظمونه مې لیکلي یو څو او ډېر زیات چې کوم دي غزلو تعداد زیات دی او غزل به دې څومره کړی تقریبا یاره داسې 300 پیره غزلې دي نو ډېرې دي خو بس مزه یو وخت سره خلک زړې غزلې لرې کوي نو فی الحال ویسې 300 پیرې وي نه صابر صاحب ادبي هلې ځلې مطلب کومه ادبي غونډه سره تعلق لري ادبي غونډه چې کومه لا هم ورته مکملویږي هله ورڅو خو موږ سره چې کومې نږدې دي کلندر پښتو ادبي ټولنه او حمید بابا چې کومه مشاعره ده هغې له زه ورسم دی موږ سره نږدې هم دي او ورسم ډیره مننه مینهوالو کتونکو څو کتل خپل هم هلې ځلې کوي او مشاعره هره مشاعره له دای ځون رسوي چې مشاعره کیږي نو بل کلام به ته هم ورو نو صابر صاحب موږ مینهوالو سره بل کلام هم شریک غزل نه مخکې یو 3 شعرونه چې بغیر به مې له تا للیه نه راټولېدو یو ته بس په تا باندې مې زړه راټولېدو ډېر ښکلی اوس ستا عکس به مې په نیمه شپه اشنا ځکه کتو خپل مات رمات وجود به مې په ده راټولېدو او د ژمي یخه شپه وه یو خوار په فوټپات پروت و د ژمي یخه شپه وه یو خوار په فوټپات پروت و پیوند صادر کې له ساړه راټولېدو نه غزل مطلب و چې ژوند دې برباد کړو په ګیمونو زویه ارمان به وکړې د وختونو زویه ژوند دې برباد کړو په ګیمونو زویه ارمان به وکړې د وختونو زویه ستاسو دپاره مزدوري کومه ناست یم اکثر په فوټپاتونو زویه مننه و چې د نظره د چا پرې نه وځې چې د نظره د چا پرې نه وځې ازار چې وانخلې د زړونو زویه او هر څنګه حالاتو کې په وړاندې درومه هر څنګه حالاتو کې په وړاندې درومه سکون وي پس د تکلیفونو زویه مننه او چې دې بېلار نه کړي ترې ځان وساته ترې ځان وساته د ځنې محفلونو زویه مننه او چې په دعا کې د هیر نشم صابر چې راتېرېږي په قبرونو زویه ډېره مننه ډېر خوندور ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو تاسو به ته خوند اخیستی وي صابر صاحب وخت څنګه تېرېږي شکر دی وخت کله ښه وي کله خراب وي او مختلفو مرحلو نه انسان تېرېږي نو په هر حال باندې شکر ویستل پکار دی انجینري زده کړه دی څومره زما خو FSC مې کړې ده او مخکې مې انشاءالله روزه شته دی نو داخله به کوو مخکې ډېره مننه موږ مینهوالو سره یو بل کلام دی که شریک کړو ډېر خوند وي څو شعرونه دي چې اوس دې د راتلو لارې بدلې کړې اوس دې د راتلو لارې بدلې کړې اوس د رقیبانو په چم تلکه وې په وخته هره لوبه دې په ما وکړه وخته وایه نور را سره څه کوې مننه او یو ته چې زړه کې مې د ځای وکړو یو ته چې هر کار مې د زړه کوې مننه او درده خبر نه یم چې څه شوي درده خبر نه یم چې څه شوي او درده نن خو ډېره ګزاره کوې مننه چې درده خبر نه یم چې څه شوي درده نن خو ډېره ګزاره کوې او ښه شوه چې پردي ښار کې بدل نه شوې ښه شوه چې پردي ښار کې بدل نه شوې او ښه شوه چې خویونه پښتانه کوې مننه او دلته کې په کار د چا څوک نه راځي دلته کې په کار د چا څوک نه راځي تمه به صابره د چا نه کوې ډېره خوندور ډېر الله کلام او ملګرو مینهوالو تاسو وکتلو هر یو کلام یې د بل نه ښکلی کلام دی نو صابر صاحب کوم شاعر نه تاسو متاثر یو کوم شاعر هم د خوښه شاعر دی شاعران یاره ډېر شاعران مونږ خوښوو که نه چې کوم ښه غزلې وي که دغه کم عمر والا وي یا مشر کس وي نو ښه غزل چې وي خوښوي ډېره مننه موږ په پاڼې مینهوالو له په اخر کې څه پیغام شریک کړه په اخره کې دا پیغام ورکړم چې کم شاعران ملګري دي ټولو ماشاءالله ښکلي کلامونه ښکوي او ښه پیغامونه پکې وي نو په خپله هم په هغو باندې عمل کول پکار او کم ملګري چې دغه ووري شاعري ووري غزلې ووري په هغې کې څه ښه پیغام وي په هغې باندې عمل کول ډېره مننه صابر صاحب ته بیا هم په اخر کې ډېره مننه کوم مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ سره تادیه دم او مینهوالو کتونکو زموږ مقصد زموږ خاصه دا وي چې شاعران ملګري تاسو له شیشه باندې وړاندې کړو دوی چا هم دا زړه نه غواړي چې دا د خوند رنګ ډک محفلونه د ختم شي خو اوس موږ خپله مرکه راغونډوو زموږ سره کیمرامین رفت افریدی او خپل کوربه عزت افریدي ته ورکړه اجازت د لوی الله په امان